بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د انډس نیوز نیټورک خبری سرویس سره زیم حبیب الله همدرد. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. ویلیج کونسل کوزه درشخیره کې د مرکزی والی د صفائی سترای کار پیل کېدل. مټا بس ټرمینل کې د دوه فریقینو ترمنځ د ځمکې په سر د رامنځته شوي کړکېچ په لړ کې جرګه پیل کېدل او د انډس نیوز نیټورک د سوري لاندې د ستر مشر جانزیب لالا په لاسو لالپو سیرۍ سیلاب ځپلو کې د ګرمو بسترو پیکیجونه تقسیمول. دې علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو. د یوې لنډې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. Hira Girls School and College, Baghderi Road, Sambut, Mata, SWAT. Khaybar Electronics, Mohammad Khan Bazar, दुकान नंबर 48, Mata, SWAT. او اوس د خبرونو تفصیل. د ویلیج کونسل کوزه درشخیلی چیرمن اصغر خان په نگرانی کې د کلی د مرکزی او لوی والی د صفائی سترای او تشولو کار پیل شوه. د تیرو سیلاونو لکبلا د نورو والو پرنګ د کوزه درشخیلی مرکزی والا هم د لهو ډک شوی وا چې لکبلا د والی او به ځای کورونو ته ننوتلی. انډس نیوز نیټورک سره د ویلیج کونسل کوزه درشخیلی چیرمن اصغر خان، سماجی شخصیت روشن علی خان، یوت کونسلر انجینئر احتشام الله، کسان کونسلر فرمان علی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بهادر شیر افغان د کلی د لوی والی په اړه خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. والله خو ما ته سهار چیرمن صاحب کال وکړو چې ما ګاډي راوستې دي او تاسو راوځئ په دې ولا مې کار روان کړی دی. نو موږ سهار راووتو په ولا باندې سهار نه کار شروع ده. انشاءالله ورځ به کمپلیټ شي. زموږ په دې ولا کې تاسو فکر وکړئ ډېره زیاته آبادي ده او دا ولا چې ده نو د سیلاب سره ډېر لږي او ډېر دغه ورته راغلی او ګن د هغې د وجې د کورونو ته وبتله او خلکو ته د ډېر دغه د مشکلاتو په دې وجه باندې هغو د کسانو ما ته انعام کړو او زموږ ته پخپله هم خیال و چې یاره موږ دا کار وکړو. نو د خلکو انعام و او زموږ ته خپل خیال مو ځکه چې ولا ډېره ځکه شوه که تاسو وګورئ تقریبا اډکون ته په ځینې ځای کې د خلکو هغه بنیادونو ته هغه خاوره رسېدل وه. نو په دې وجه موږ ویل چې یاره دا کار ډېر ضروري دی چې دا مهینه وکړو. د کوزې درشخیلې چې د چا هم دې ولې ته کور سیلمه دی کډر یې ورته راچولی دی چې د چا ورته هم کور سیلمه دی. انتهایي کوشش یې کړی چې ولس ښه کړي چې د چا ورته کور نیجې دی پیمپر دې ته اچوي چې د چا ورته کور نیجې دی د سکول بسته چې زړه شي دې ته اچوي پلستن چې زړه شي دې ته اچوي او دغسې دکانداران چې لاره جارو کړي دکان جارو کړي دې ولې ته اچوي. سړی به وایي چې کته دې ته خپل څه غټ ډیران جوړ شوی دی د هغې ته روان دي. دا هېڅ چېرته نه ځي. دې سړو چې دا وله اوس تشه کړه دا ټولې په دغه دي د څه شی د پیمپرې دي او د دوکانونو د پاپړ تیلی دي بل څه نشته. نو که دې خلکو اصغر خلکو به اوس پاکه کړي ښه خبره ده موږ یې ستاینه کوو. خو که د کلي خلک یې بیا څښا کوي او مخنیوی ونه کړي نو دا بې پیدې کار وشي. نو زه د کلي خلکو ته دا خواست کوم چې وروڼو مهرباني وکړئ دا کډرې ځان له په خپل کور کې وکړئ. که د چا وس نه کېږي موږ وله خیرات ټول کو په کور کې به ولې 15 فوټه کنده وکړو دا کډرې د خپل کور ته واړئ. کم خلک چې پیمپر یې دې ته اچوي په هره کوڅه کې د حکومت هغه ډرام لګېدلی د بل دی هغې ته دې واچوئ. که په هغې کې نه اچوئ په دې مقبره کې بر سر ته بڼ کې موږ یو غټ ډرام یخودلی دی هغې ته دې ویسي. که هغې ته نه وړي دا لوشه ډیران جوړ شوی دی په دې کې دې واچوئ. خو خلک دې تعاون وکړي دې کړه وکړو سرکار تعاون وکړو اصغر خان وکړو کور دې وداني
خو په کار دی چې خلک ورسره تعاون وکړي. د ولې دا مسله چې دا ډېره زیاته لازمي وه، ځکه چې یو قسمه یو لومړنی دغه خو دا و چې د ولې نه به یو قسمه بودبور راتله، بل به زه به دې طرف باندې تلم نو هر یو کور والا به دا دغه و چې کله هم باران وشي نو زموږ کورونو ته اوبه راځي. دا ولا د 13-14 کالونه دا دغه ده نه راته شوي ډکه شوې وه، نو هغه کورونو ته به اوبه راتلې. نو د دې په غاړه چې کوم کورونه دي هغه ډېر زیات متاثره دي او هغو ته به اوبه تلې. نو په دې وجه باندې دا مونږ ناول کړه، زما پرې چیرمین صاحب څخه خبرې شروع وې، نو هغې باندې هغه پورې ایکشن واخیستو او د هغه هم ډېره زیات شکریه ادا کوو چې هغه مطلب لکه په هغه کم وخت کې هغه کار کول وله سړی ورته کار ووایي چیرمین صاحب چې دا کار دی زمونږ او کویک ریسپانس وکړو ډایرکټ کار شروع شي. یا مینی د کلي خلک یې مینی کډرې ورته جوړې شوي دي، د پاسه پې آبادي شوې ده او چا یقین نه لي په دې کلي پرې ولی دې روان شي او ودې ګرځي. خو دا ولی نه یې قبضه کلي، کور ته نه یې دننه کلي او چا به دیره او اجره او کور پې نه جوړ کلی. زه به دروغجن یم. د ولې زمونږ ډکې شوې دې له تشول لازمي و، اوبه پکې نه راتلې، خلکو ته تکلیف و، خلکو ته مسایل و. بله خبره زمونږ اختر علي خان وکړه چې کډرې ورته راوتې دي، نو مخکې به موږ په دې کوشش کوو چې دې خلکو ته وینا وکړو، د دې خلکو مخنیوی وکړو او دا کډرې تې بندې. مټه کراچۍ بس ټرمینل کې د شور سیمې د دوو فریقینو ترمنځ د ځمکې په سر د روان کړکېچ په اړه یو مهمه جرګه نن د سماجي شخصیت افضل خان ګجر په مشرۍ کې ترسره شوه. د یادې جرګې له پیل څخه وړاندې مولانا حنیف الله په زړه پورې بیان وکړ. له دې څخه وړاندې جرګو کې فریق اول ولی خان او اکبرزاده د فریق دوم سرفراز خان او رستمي څخه غوښتلي وو چې د یادې ځمکې په سر به 4 کسان قسم پورته کوي او دوی به مطمئن کوي. د جرګې تر مخه یادو 4 کسانو قسم پورته کړو، ولې فریق اول د یادې جرګې څخه پاڅېدل او بدمزګي رامنځته شوه. له بدمزګۍ وروستو د جرګې او ګواهانو په موجودګۍ کې د جرګې مشر افضل خان ګجر د مشرانو پر وړاندې یاده ځمکه د پیوچار سرفراز خان او رستمي ته د حواله کولو اعلان وکړ. د جرګې په وړاندې ستر مشر اصیل میا هم ګواهي ورکړه او بلخوا د ویلیج کونسل شور چیرمین محمد رحیم هم د یادې ځمکې د تیرو جرګو او کیسونو په اړه خبرې اترې وکړې. د جرګې په وروستیو کې د مټې تحصیل چیرمین عبدالله خان هم په یاده جرګه کې ګډون وکړ او په وروستیو کې د راغلو میلمنو د مننې ترڅنګ دعای خیر هم وغوښتل شوه. انډس نیوز نیټورک سره د یادې جرګې مشر افضل خان ګجر، ویلیج کونسل شور چیرمین محمد رحیم او اصیل میا د یادې جرګې په اړه خپل تاثرات په دا ډول بیان کړل. ډېره مننه ستاسو د جانزیب لاله او د خپلو د جرګې د مشرانو ډېر مشکور یم چې دیو دا درېیم هفته و دیو دې جرګې له راځي. دا یو 2 تنازیه روانه ده په شور چاتوړیا کې د ولی خان او د رستمي لکه غټ مشران دا دي او نور پسې شاته بیکګراوند باندې نور کسان شته. د دې یو 50 سال نه یو تنازیه روانه ده په ځمکه باندې چې دا ځمکه ده په چاتوړیا کې او دا 46 کنال ده. نو په دې کې 4 کمیشنې په سرکار باندې لکه مطلب دا تللی دا ځمکې ثابت کړل د رستمي پاک کې. بیا د فتح محمد خان ناغسته شوی دا کمیشن د هایکورټ نه راغلی دا غنه تصدیق اخیستل چې دا ځمکه د رستمي ده. خو بهرحال په دې کې په دې مخ کورادو کې یو میاش مخ کې یو جګړه وشوه په دې ځای کې. زه دې جګړې له حیثیت ته مسلمانۍ لاړم نو دې ته مای چې کار وکړي دا فیصله ختمه کړو موږ به دله جرګه وکړو. هغه جرګې په دغه باندې د دې کیس لاړ هایکورټ ته. نو بل ورځ په 17 تاریخ باندې په هایکورټ کې فیصله وه. نو هایکورټ جج صاحب د ارث په رڼا کې د ارث په بنیادونو کې د رستمي پاک کې او فیصله واوروله چې دا ځمکه بنیادي ده. دا په دې کې 2 فیصلې مخکې شوي دي چونکې په 2008 کې په یو فیصله په دې باندې شوې ده په قرآن باندې. نو د هغې وضاحت په زمونږ ناظم صاحب ناست دی محمد رحیم دی به وکړي او موږ بیا د 4 دغه کې د دې دواړو فریق نه موږ اختیار واخیسته. د غونډو مشرانو دا 50 کسان دي دا نومونه موږ لیکلي او دا خاص کر د دې د خپل کلي او د کور د یوې علاقې کسان دي. نو په دې کې ولی خان وی چې په دې فیصله له پاسه به ماته 4 کسان تسلی کوي نو زه به ورته قبضه پرېږدم.
نو هغه څلور کسان دې جرګې متفق کړه هغې راوسته چې د دې ځمکې حاصلات جوړیږي د ټول هر څه پیداوار 2 کروڑه او 10 لکه روپۍ نو دې جرګې دا فیصله وکړه چې بی د حاصلات دا کم سړی چې پې ناست دی د هم غریبي ده د قوم دا فیصله وکړه چې دله نه تحصیلات اخلو او تسلي ورته یو پیر د کړله ستا حق دی بیا مو ته وکړه نو هغه ورته دوباره بیا تسلي وکړه او هغه ځمکه د قوم دې رستمي ته او دې دغه ته حواله کړه چې ستا ځمکه را ته به د دله څه شي مطالبه نه کوې نو د یو فریق خبره ومنله او په دې بل فریق کې یو هلک و هغه دې جرګې ته لږې سپکې خبرې وکړې نو په دې کې هغه دغه پیدا شو هغه پیدا شو نو هغه جرګه لږه ګډه وډه شوه خو چونکې زموږ فیصله ښه په خوښه او په خوشحالۍ باندې د هغه په دغه باقاعده ګوته لګوله ولي خان د هغه پاټی چې زما د دې 10 کسانو سره اختیار دی خو ما ته به دا 4 کسان قسم خوري هغه راله د دې جرګې ته تسلي وکړه او هغه د دې جرګې په قرآن لاس کې خو باقاعده په ای کورټ په فیصله لپاسې ول قرآن ورکړ او دې قوم د رستمي په حق کې فیصله وکړه چې هاو لکه مطلب یې مولا عدالتونو ورکړه او مولا ای کورټ ورکړه او د 45 کسانو په مخ کې او دل قرآن ورکړه اوس مکه موږ د رستمي حاجي صاحب ته ورکړه او ان شاء الله که په خوښه یې ورته پرېږدي کني ریاست شته موږ به ریاست ته درخواست وکړو د ای کورټ فیصله به راشي پولیس په لاړ شي عدالت په لاړ شي او دته به د ځمکه حواله کړي دا 2 تنه اشنایانو زموږ په چاټولیا کې زما د پلار یو د دې خیراتي نوم یو کابلی و که نه او دا کابلی په ما به زما دا ټول مو اجاره کړو د خان نه مې پټي اخیستي او د هغه خپل پټي مې هم پېژني او اجاره یې وکړو نو کابلی په ما پسې راغی د دې ولي خان پلار چې په ما پسې راشي د دې جوغل والا او د شی زیات دی چې ما له تېر راکړي زه به ورسره لاړم موږ ماستر مې راولو ګورې او زه ورسره لاړم او خان ته هغه وینا وکړه چې د جوغل لپاره زیات دی ما راته راکړه هغه ورته ویل چې دغه ده ته به د جوغل نه قلارې او جوغل والا به ستا نه قلارې ډېرې پاوه مې چاله درکړي یو پاو مې هغو له ورکړلی که زیات دی نو هم د هغو دی که کم دی نو هم د هغو دی په 2008 کې دا سرفرازو او د رستمي کاکا زوی نو دوی هغه فیصله ویوړه طالبانو له د طالبانو له ویوړه طالبان راله کوټې له زمونږ د دې کلي ټول خلک پکې زه یوازې نه وم زه یوازې نه لکه ټول خلک راغلی نو هغو 2 کسو له قرآن ورکړو د یو نوم شیرین زاده دی د یو نوم ګلشن دی ګلشن پادشاه دی شیرین زاده ژوندی دی او قرآن یې هغو له ورکړو په قرآن باندې هلته کې هغه عمل درآمد د وکړو بیا 80,000 روپۍ به ته ور دو ماله راکړه چې یاره امانت طالبانو یې 80,000 روپۍ د کوټې دي 10,000 روپۍ د فصل دي خو دا به ته مدعیانو ته ور ورسوي دا روپۍ 4 روپۍ ماله راکړې زما سره پرتې وي بیا دلبر ماما راغی وی هغه پیسې مې ما سره پرتې دي د هغه ځای نه د خپل تره زوی مې ځان سره کوزه شومه دلبر ماما شو بارامو او د دې استاد صاحب کور ته مې راوړی نو دوی ډېرې ته مې راوړې مې 2-3 کاوان پکې خري که سبا بیا منکر شو نو بیا به له خلکو چې د 1,000 روپو وږي او روپیو ته مالته حساب کړي دي خپلې روپۍ اخیستې دي د سوات سیلاب ځپلو د مرستې په لړ کې د انډس نیوز نیټورک سرپرست اعلی او سینیر صحافي جهانزیب لالا په خپلو لاسو د لالکو سیرۍ سیمې اغیزمنو شوو کورنیو کې د یخنۍ نه د بچ کېدلو لپاره د ګرمو بسترو او بړستنو پیکیجونه تقسیم کړل د لالکو سیرۍ سیمې ولس د یادو بسترو په ترلاسه کولو د انډس نیوز نیټورک سرپرست اعلی جهانزیب لالا د مننې ترڅنګ ویلي چې دوی اوس مهال د ژمي په یخنۍ کې ګرمو اسبابو ته اړتیا لري ولې چې په یاد سیلاونو کې د دوی د کورونه او ورسره سامانونه د سیلاب بې رحمه چپو له ځانه سره تښتولي دي دا و تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د لوی الله په امان